السلام علیکم. ټیکنیکل امید ته په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. په نننۍ ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو له خپل موبایل سره ریسیور کړی کړو او په خپل موبایل کې ټي وي وګورو، هغه هم بغیر له انټرنیټ څخه. نو دوستانو، که چېرته تاسو زما په چینل کې نوي یاستئ او زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی، نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. په سبسکرایب باندې هیڅ خرچه نه راځي. که چېرته ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو راځو په ویډیو باندې شروع کوو. دوستانو راځو لومړی هغه اپلیکیشن درته ښیم په کوم کې چې موږ کولی شو په خپل موبایل کې ټي وي وګورو. نو تاسو وګورئ دوستانو، دغه یو اس بي کیمرا په نامه باندې اپلیکیشن چې دی، په دې کې موږ کولی شو چې خپل ریسیور یا کم ټي وي چې دی هغه په خپل موبایل کې وګورو. تاسو د پلی سټور څخه هم دا کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. په پلی سټور کې به تاسو یو اس بي کیمرا ولیکئ، نو دا به ډاونلوډ کړئ، انسټال به یې کړئ. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ دوستانو، دلته زه بل چینل راوړم ځکه زما په یا سټلایټ کې چې کوم دی دغه سیګنل یې نشته دی. زه کوم بل سټلایټ راواړم. دا وګورئ دوستانو، د انډیا چینل یې راواوړي دلته. تاسو کولی شئ چې د همدې ځای څخه ریکارډینګ هم وکړئ د خپل موبایل د ټي وي څخه. تاسو دلته په ریکارډ باندې کلیک وکړئ، سنیپ شاټ هم اخیستلی شئ او همداسې نور اپشن هم شته دي دلته. تاسو ایډجسټمنټ هم کولی شئ چې د ټي وي هغه کوم رنګ چې دی په هغې کې تغیرات راولي. دوستانو، د دې درته طریقه ښیم چې دا څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې فعاله کړو. نو ویډیو اول نه تر اخره پورې وګورئ تر څو په مکمله طریقه باندې پوه شئ. راځو بل چینل تاسو ته ښیم، لکه زه د پاکستان کوم چینل راوړم. دا وګورئ دوستانو، دا د پاکستان چینل دی، ایر وائی ډیجیټل دی، ایر وائی زندگی. نو راځو زه درته مخامخ کیمرا هغه کومه ښیم. تاسو کومو شیانو ته ضرورت لرئ زه به هغه هم درته وښیم. نو راځو دوستانو دې بلې کیمرې ته. تاسو به دوستانو دغه ایزي ایر کیپ په نامه باندې کوم هغه چې دی ډیوایس چې دی دا به تاسو واخلئ، یا ایزي کیپ په نامه باندې یا ایزي ایر کیپ په نامه باندې ډیوایس پیدا کېږي، او یو به دغه د یو اس بي کنیکټر یو اس بي اډاپټر به تاسو راواخلئ. نو دا یو اس بي اډاپټر چې دی دا به دې سره تاسو کنیکټ کړئ. زه دا کنیکټ کوم. چې دا مې کنیکټ کړ نو دا به خپل موبایل سره وصل کړئ. دوستانو، دا تقریبا 1500 روپۍ پیدا کېږي په ننګرهار کې د برایټ په نامه باندې، میا اسلم پلازه کې زیرزمینۍ کې برایټ په نامه باندې دکان چې دی په هغې کې پیدا کېږي. تاسو وګورئ دوستانو، دا مې چې کله کنیکټ کړ نو دلته په خپله په اتومات شکل په موبایل کې چې دی ټي وي فعاله شو. نو که چېرته تاسو کوم شک راځي نو تاسو وګورئ دوستانو، دلته ما دغه اپلیکیشن بند کړ. زه یو ځل بندوم او بیرته راځم یو اس بي کیمرا اپلیکیشن باندې زه کلیک کوم او تاسو وګورئ دوستانو چې دلته هماغه اپلیکیشن راغی. زه چینل بدلوم دلته. دوستانو، یو بل استفاده هم کولی شو، موږ کولی شو د ایزي ایر کیپ چې د خپل لیپټاپ سره هم کنیکټ کړو، په خپل لیپټاپ کې وګورو. د دې یوه فایده دا ده چې تاسو څخه سکرین یا لیپټاپ چې دی هغه زیات مصرف کوي د بیټري چارج، خو که چېرته تاسو په موبایل کې فعاله کوئ نو کولی شئ تر سهاره پورې هم ټي وي وګورئ او چارج به یې نه ختمیږي.
او په موبایل کې په لیپټاپ کې البته ایزیر کیپ چې د خپل ریزلټ ریزولوشن لږ کم ښیي صفحه نه راځي. د لیپټاپ لپاره یو بل هغه دی دا ډیوایس دی، د هغې لپاره هم په راتلونکي کې ویډیو جوړوم، نو هیله ده چې تاسو هغه ویډیو هم وګورئ. دوستانو که چېرته چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، او که چېرته ویډیو مو خوښه شوه لایک کړئ او له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. د الله په امان.